بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي ملي سرود ته ولاړېدل څنګه دي؟ یعنې دا چې کله ملي سرود پیل سي خلک ورته ولاړ سي، دغه سرود ته ولاړېدل جایز کار دی که جایز کار نه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د دارالعلوم دیوبند دارالافتا په خپله فتوا 1193 نمبر فتوا کې لیکلي دي، وایي که چیرې دغه قومي ترانه دی ورته وایي یا موږ ملي سرود ورته وایو، ملي سرود یا قومي ترانه د دې مفهوم سم وي، کم غیر شرعي خبره پکښې نه وي او د حکومت د خوا څخه دا خبره لازمه وي چې تاسو د دا قومي ترانې دپاره ولاړ سي، نو بیا که څوک ولاړ سي تاوان نه کوي. یعنې دا چې په هغه فتوا کې د دارالعلوم دیوبند دغه دوې خبرې سوي دي. یوه خبره دا چې د دې قومي ترانې یا د دې ملي سرود مفهوم به سم وي یو، او بل دا چې د حکومت د طرفه څخه به دا ولاړېدل پر تا لازم بلل سوي. په داسې دوو صورتو کې که څوک ولاړ سي ممانعت نسته ورباندې. دا د هغه دارالعلوم دیوبند د دارالافتا فیصله ده. خو زما خپل تحقیق دا دی، زه وایم چې ملي سرود یا قومي ترانه دې ته ولاړېدل په درو شرطو باندې جایز دي. اول شرط دا دی چې دغه شعر چې ویل سوی دی په دې کې به یو داسې شعار نه وي چې هغه د شریعت سره په ټکر کې وي، او داسې یوه کلمه به پکښې نه وي چې هغه د شریعت مقدسه د اهدافو یا مقاصدو سپکاوی پکښې سوی، لکه د سیکولر نظام راتلل، هغو ته تایید کول یا د کفارو سره محبت، داسې نور. مفهوم به د دې شعر سم وي، دا یو. او دوهمه خبره ده، دوهم شرط ده چې دا قومي ترانه یا ملي سرود دا د دې سره اکثره وخت موسیقي ګاډه وي. یوازې قومي ترانه نه بلکې موسیقي هم ورسره ګډه وي. کله چې یو څوک ولاړېږي د ده نیت به دا نه وي چې زه د دې موسیقي احترام کوم، بلکې نیت به یې دا وي چې کم شعر پکښې زمزمه سوی دی او په شعر کې کم اهداف دي د هغه اهدافو درناوی په کلتوري لحاظ د دې دپاره زه ولاړېږم. او دریم شرط دا دی چې دا به یو شرعي حکم او فیصله نه بولي، ځکه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې داسې نه دي سوي، د صحابو په زمانه کې نه دي سوي. دا یو نوی شی دی چې رامنځته سوی دی. او څلورمه خبره لا دا چې دا به د کفارو سره د تشبیه په نیت نه وي، ځکه دا شی اکثره د هغو خوا څخه دا رسم راغلی دی چې هغه به خپل ملي سرود ته ولاړېدل. نو که دا درې شیان پکښې وي، بیا که څوک ولاړ سي څه شرعي ممانعت نسته. د شعر مفهوم به سم وي، د موسیقي د احترام په نیت به نه ولاړېږي، موسیقي به د ذهنه غورځي، بلکې په شعر کې چې کوم اهداف دي د هغه درناوی به یې په ذهن کې وي، او په شرعي نیت نه بلکې یو کلتور به یې بولي. په دې لحاظ باندې که څوک ولاړ سي، نو په دغه درو شرطو باندې ملي سرود ته ولاړېدل جایز دي. خو دا خبره درته کوم چې دا درې شرطونه ښه یاد وساتئ، بیا داسې غلطه خبره مه نشروئ چې فلان مولوي صاحب ویل چې ملي سرود ته ولاړ سه، دوی د ملي سرود څخه موسیقي اراده کوي. ګورئ، سرود موسیقي ته نه وایي، ملي سرود یعنی قومي ترانه او ملي شعر دا ځینې مقصود دی. سرود څخه موسیقي نه ده مراد، د موسیقي احترام په هیڅ صورت جایز نه دی، مراد شعر دی. دا خبره ښه په ذهن کې کښېنوئ. په دا درو شرطو باندې نو بیا ملي سرود ته ولاړېدل یا دغه قومي ترانه ملي شعر دې ته ولاړېدل جایز دي، خو تعبیر یې سم وکړئ ګرانو اورېدونکو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.